کوم یو مزګزار چې په هر رکعت کې صرف یو سورت وایي یعنی سوره اخلاص وایي د دې نه سوا بل سورت نه وایي آیا دغه مونځ کیږي او که نه کیږي او په دغه مونځ کې خو څه قسمه فرق رادرومي او که نه رادرومي ګران کتونکو دغه مسله ښه په واضح توګه باندې تاسو واورئ چې کله یو مونځګزار ته په مونځ کې نور سورتونه نه ودرومي صرف یو سورت یاد کړی وي هغه کا سوره اخلاص وي هغه کا سوره فلق وي هغه کا سوره ناس وي مطلب دا چې صرف یو سورت ورته یاد دی د دې نه سوا د کوشش کوي چې نور سورتونه یاد کړي خو نور نه یادېږي نو په دغه صورت کې بغیر د کراهت نه دغه مونځګزار دپاره جایز دی که چېرته په یو صورت باندې څلور واړه رکعتونه وکړل په دغه مونځ کې هېڅ قسمه فرق نه رادرومي او که چېرته یو مونځګزار په مونځ کې په اولني رکعت کې سورة الناس شروع کړو نو په دغه صورت کې دنه نور سورتونه یاد دي خو د چې دی په اولني رکعت کې په خطا سره په هیر سره چې دی ډایرکټ سورة الناس شروع کړو چې د هغې نه وروسته بل صورت نشته نو په دغه وخت کې دغه مونځګزار دپاره دا یو عذر ګرځېږي نو دغه مونځګزار په همدغه سورة الناس باندې آخري 3 رکعتونه یا آخري که یو رکعت وي دغه مونځګزار یې سرته رسولی شي په مونځ کې هېڅ قسمه فرق نه رادرومي او که چېرته یو مونځګزار ته سورتونه یاد وي نو بیا په دغه صورت کې دغه مونځګزار پکار دی چې په هر رکعت کې ځان له صورت ووایي او که چېرته بغیر د عذر شرعي نه دغه مونځګزار په هر رکعت کې ځان له صورت ونه ویلو صرف یو صورت ویلو نو په دغه وخت کې دغه مونځګزار مکروه شو خو مکروه تنزیهي شو مطلب دا چې په مونځ کې ثواب کې کموالی راغی او که چېرته یو مونځګزار ته صرف سورة الاخلاص یعنی قل هو شریف یاد دی نو په فرضو کې د دپاره دا چې دی یو عذر ګرځېدلی شي او د دې نه سوا چې کوم نوافل دي په دغه نوافلو کې که دغه مونځګزار ته صورت یاد وي او که نه وي ورته یاد صرف یو ورته یاد یعنی په هر صورت کې دغه مونځګزار نوافل په یو صورت سر کولی شي دغه نوافلو دپاره صرف یو صورت خاص کولی شي ټاکلی شي په دغه نوافلو کې هېڅ قسمه فرق نه رادومي او د دې نه سوا چې کم فرض دي یا واجب دي یا سنت دي نو په دې کې که چېرته عذر شرعي و دغه مونځګزار په دغه یو صورت سره مکمل مونځ سرته رسولی شي او که چېرته عذر شرعي دلته نه و نو بیا دله پکار دی چې په هر رکعت کې ځان له صورت ووایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین